د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په خبر کې وایي چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي د دغه کلام زم جوړول شي انن ندرې سوا کاله مخکې تیر شوی دی زم داسې شیرونه جوړول شي ایو ملنګو هغه ورته ویل جوړول شي وی جی بالکل ورته جوړ کده پسې چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما اندازہ کول رحمان بابا غو دی کلام با په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړ نکي ایو قصیده ده و عاقل وقول سماتا مرګل نپری دي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ډېر ما تکړه مړی د خبر جنو تکبیر تاج او تخت او ختم نبوت نعره تکبیر ډېر ما تکړه مړی د خبر جنو چې د کبره بین لیدل هی چاته بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا پجوان دله توبه او باس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشه مولا تا دا کلام ورځ دې تیرا په شومای کړه شپل خواب خدای بکل یادوي خانه خرابه کپویږي په شتاب شتاب دتل دی غافل مشد د دهر لشتاب په هغه جهان بسرنګ جواب ورکړي چې په دې جهان عاجز یې ل جواب د کاغذ په کشتۍ سیل بکړی ترکما دا کشتۍ بدی مرګه کاندي غرقاوا چې افتاب یو نه شي بیا بس کړي اوس چې سوري لره درومه ل افتابا په ازار د چا راضي مش رحمانا ک خلاصه په قیامت غواړي ل عذاب چې بلبلې پکې لوي بوستان سکړما بے میوه بسروي قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کول نشي افلاطون غوند حکیم د یونان سکړما نن سبا بت خالی منګول درومو نعره تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابه نن سبا بت خالی منګولې درمو کا بادشاہي د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګنا دریاب لاو کملو یا خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما ما پتا پسې د سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې ما پتا پسې د سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګړي اس اثر دې په سنگین خاطرو نشو که هر سو می مسله در پسې لنګړي ته په عشق علما دروغجن بولا ته په عشق علما دروغجن بولا که یو بل هم حسما غوند ملنګړي عاشقین معشوقی تسبین لار دا
ته دا سپینا لار و ما و ته ګړنګ کړې دا دې څوک تر څنګه ناستی نه پوهېږم چې خبرې د رحمان سره په جنګ کړې. دا هغه درویش هغه فقیر د زمانه و کور بناستو کور نه ببار نتلو اور دا پوښ چې زما د خزې سره د تعلقات دي جوړ خزې ته وی ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سره کا په سر ګلونه وټومبا مونږ په پټناستو ته ورته روزه کده د حرکات خراب شونو بس مونږه عجب دې چې د خط په مولال ولما دا د زما په باب لیکلی دی پوهېږم که هر سولا سونه سره کړې په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پوهېږم رقیبان زکتیره پر رحمان کاندی چې تا خوا پوری نیولی دی پوهېږم صادره پوګوا چل راو ډیوډای کې ورته اور ناست عزیز خان نامه ویني و چرته زی د ورته پرېدا نشید خانانو نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اغه ورځ تر مرګه پورې بیا کور ترانه عجیب درته وایم ویلی مې نه دي د قبر جوړېده د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندې د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله غلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تور سينو ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راوه عشقی غوندې خبره ده شریعت کې خوخه کار نه ده خو عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگر چې مونږ پکی او نه پکی تاسو دا بیلې پردی دي اسی به وې درتا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کریو دا د استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی ډیر لوی منازل دې د پاره تکول وی عزیزانو سړی په مونږ ولار دې مجنون مخ کې تیر شو روندې زموږ کوم ته زما مخ کې تیر شو ورته شیخ صاحب په خدای مې دې قسم وی زه د انسان په عشق کې لیونه ما ماتلی دلنه خدای دې په دواړو سترګو ړوند کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدم زه په یو بني آدم مې ما والله کتلی دلې داسې لیونه ما ته خدای ته ولاړې نو تازه څنګه ولیدم لیلا دا بادشاہ ځان ته پیش کا ورته وی چې از دیگر خوبان تو افزون نستی دا څه شي چې دا مجنون دې داسې لیونه کړي ورته گفت خاموش چون تو مجنون نستی دیده
मजनून अगर बूदे तुरा हर दो आलम बेखतर बूदे तुरा कता द मजनून पस्तर गुमाता हो कतल आलम के बे खतरश मजनून त पताव लगे दा छे लैला स्ता पर सर बादशाह सरदा बास करे मजनून वही छे गुफ्त मजनू गर हमारो ए जमीन हर जमान बल मन को नंदे आफरीन मन न गोयम आफरीन है चुकस मदह मन दशना में लैला बादो बस कददम के पसर खलक पमा आफरीन वही वो अल्लाह कमी पे परवा राजी जमा आफरीन द लैला कंजल ली चिमाती प्लार बोतलो काबेला वेदा काबदा तवाफ तेव को द गुनाहुनो माफी उगवाड़ा मजनून वही इलाही इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल मआसी इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल मआसी वलाकिन इश्क लैला ला अतूबो खुदा द टोलो गुनाहुनो न खो में दे तौबई खुदा लैला इश्क न में दे तौबई खामोश है शान इश्क पोए गई इश्क देखो गोरे अरे मुर्गे सहर इश्क से परवाना बियामूज कान सोख तरह जान शुद व आवाज नयामद इश्क की द पतंग शागिर्दी का चिजान दी उरित शी द शमे बेख के ओगोरा सौना पतंगान मड़ प्राती आवाज चानी हो अवै न दोज़ख का डर है न जन्नत की ख्वाहिश वो जन्नत तो पहले अता कर चुके हैं मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके हैं जो देना था उनको अदा कर चुके हैं नारे तकबीर या सहाबा इश्क दे तो वही चिपस्तरगु के खारवी सब खूब का चिपजड़े गम दयार वी सब खूब का खूब दयार असरहुम द आशिक नाशी चे यार पबल दियार वी सब खूब का खूब खंदा प बेगमई की गिरहमाना चिपजड़े गम दयार वी सब खूब का हज दे उकड़ी सामल वर बांध दिल का द दुनिया द पारा हम रलुई सफर का रहमान बाबा से हुई वो द खलील तर का बेदा का बेहतर दा द खलील तर का बेदा का बेहतर दा चे सोक जोड़ कांदी वीरान हरम दजड़ दा शेर में वर्त चे में मीना खुदा पता बांधी पैदा कड़ा तरकमा पह गौरज खपल रजा कड़ा उस दस्ता रजा वफा कड़े का जफा कड़े मा दस्ता जफा कबूल प वफा कड़ा गुल पलाल उप गौहर कलसुक पीरी बेलमा चिता खंदाकड़ा मा जड़ाकड़ा दासे द्वयाराल बचाली दिली नवी चियो वर्त कंजल बल दुआ का जरहमाल चिस्ताद हुसन सना ख्वानियम स्ताद रू यद्रस जहान जमा सना का दै सिंपल में चिमी मीना खुदा पता बांधी पैदा कड़ा तरकमा पह गौरस पल रजा कड़ा नु ब्या बवर्तवे चिद यार दरब हजार दरमान वर्णक मा आशनाई बदीप इन व आन वर्णक मा यो ज़लिम दी जुल्फी पलास की उजी यो ज़लिम दी जुल्फी पलास की उजी यो विख्त बदी पदरस जहान वर्णकमा यो
یو ظلم دی زلف پلاس کې اوزی یو اختبد پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بوسا برشي که یو ظلم لاستا په بوسا برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ که یو ظلم لاستا په بوسا برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سوی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے سود خپل وینو جام تاوان ورنکما چې کد سر خندل دشوار دی ما او تا کد سر خندل دشوار دی ما او تا دا په عشق سهل کار دے دشوار نه دی پیشک کلا سر قربانی تشیته وئی رحمان بابا الکاغا ریبار نه تپوسو کچا یار بدنن څنګه حال کېو هغه ورته وئی ده بتای ریبار پختل شما خدای از دست بی ویلی ویر بارتا نو بیا چې ور سره کېناستې ورته دی وکړه چې د محبوب موډ څنګه و د محبوب موډ څنګه و نو ورته وای چې د هیبت او مختکت نشما لهی بتای و مختکت نشم خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې ور سره ناستیم ورته کته نشم چې کیسه ته وای زړه بل ور کول او په خپل به زړه ګرځیدل چې تماین شي نو تا کې بڑا نه ستا واجبہ د بل چا په لاس کې اوس پښتو کې راشه رحمان بابا چا پروتو سرتور سره مسکور وی خوزول وی کم خوان را لیدی کندو تا ورته خبر نیم چې راوستم لکم څه خبري خبر نیم چې راوستم لکم اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما دې ځنه پاینم چې چار راوست او دې ځنه مې کوم ځای ته لګي دا ماته پته نشته زما مثال د څه دی لکړون چې لاس دبل پوګه کېږي اس جوړل وړا نوي ور معلومه زه خو عاشقم واګي مې د محبوب په لاس کې دي خبر نه چې داسې بواګوي چې داسې ځو که داسې بواګوي چې تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي هاي وای تورا ګیره مې شو سپینا ز حیران یم
تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دے نن غریب غا اسلام دے رحمان بابا وی نوم داستاو د بل اخلم ځان توایم نوم داستاو د بل اخلم ځان توایم خپه نشي کمی نوم واغستوستا دا رحمان بابا چې زه در توړان دي رستو کومه دا سم معمولی سړی نو دا مالی دلې ده دا مالی دلې ده د نن 23 کال مخکې زه دا اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم 28 کال مخکې د قبر جوړېدو او زه تلم چې تلم نو لحد سره بنیاد کنسته او خاریان چې د ګلکارانو نزا بنیاد تور کو شوما اغه زمکه خورجنه غوندې دا نو داسې په جبل می ادلحد سایډ اوالو چې اومه والو غراب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دی دومره زلفی دي دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوي کړي خامتا کپنه دي اګلکارانو پاس چغه کې چې اوتیا خدانو منه کې کرنے اوتیا مال تسی بھی تلے آو مال تاسم لاندې راشه اغیم را کوشش ټول رپی او یریږي ما غی ته په انکو کې وی چې تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو یہ مردہ پکڑ دینا تو تسی منو چکلاو زلاس ورنہ نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نو رامے کا گئی لاس میں ورنہ نہ استو پدے مخ لاس وا پدے گیرا کپن پدے زینو پدے لاسونا سر ویخت پاک زے کے ناستم دا سے پروت تے لکوستی چیخی لکوستی چیخ یو 15 منټه می پلاس والو مال کې دې شي سي ډانچي 15 منټه چې خا تسلی می وشوا هغه د سر لارې چې په وختو کې وته و قسم په خدای چې هم صفاخ کاری دا د سترګو باندې نړای غوندې سترګې کولاوي په دې بڼو می ورته لاس وای لکه جلاس می یوزل نه استونو ډاډه شوم کینی یریدم ازم چې پاس رو ختم اغي زرا غ سوره بند हमरा خلق زیارت کا پسل مرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچغه ہوئی او په سیکل را سور شو موته نراله تمام تن میں درنجو پسیر اڑوي تمام تن میں درنجو پسیر اڑوي خو په ماد تور سترګو یو نظر وای تر بده ورځې پورې بجفا کړې
تر بد ورځ پورې به جفا کړي کب مخد وفا هم چر پیدا کړي معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چې کلا هغا کلا دا کړي ماستا خوی دے وهر چا وتستایل اسه نچ می پدرس جهان رسوا کړي رحمان بابا تا اورنګزیب بادشاہوي چې کله کله زما دربار ترازا اشعار راته وایا هغه ورته ز او ستا دربار ته راتلل او اشعار ویلیو ویل نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام غنما زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہ ز خپل غلامان غنم بیا ورته وی واورا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا نو مرګه بيدا تخت و تاراج کا چې جانا لستا خیری میں په دعا من لیدی سبحان الله جانا نستا خیری میں په دعا من لیدی داستا بے وفائی میں په وفا من لیدی داستا میرا بانی ملا په خوا من لیدی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول دی از غوکړي بیا ته تمد گلزار کړي زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا یارانه کې با چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما داستا جفا قبولا په وفا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا ز رحمان چې ستا د حسن سنا خوان یم ستا د رویا درس جهان زما سنا کا چې ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ بپا غوشی چې بتړل لمب وهل کا چې و دنیا تھی
जहां बल की थी तूने ज़बां मेरी, वो दुनिया थी जहां बल की थी तूने ज़बां मेरी, ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। रहमान बाबा तचावी चे राजा दलते मुला रागले दे जलसा दा चे तकरीर वावरे आगे वे मुलाद से चल गई वे तकरीर बवावरे आगे वर्तवे रहमान दुमरा उजगार ने दे दकार द इश्का, रहमान दुमरा उजगार ने दे दकार द इश्का, चे वगुनी सी नासे गुंदे उजगार था दा नसीहतुने जे कई दा उजगार दी और रहमान बाबा द इश्क दकार ने उजगार ने दे नो हगه ته وخت څنګه ونی کم خلق چې کول غواړي او ځان وزګاری دي شي ارس کی راست په سر د سروي تو تیان تلان د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي وای دغه باغ بد اخلاص نشد خزانه دغه باغ بد اخلاص نشد خزانه کچا پیرت نصد سکندر کی نشد خزانه دغه باغ بد اخلاص نشد خزانه کچا پیرت نصد سکندر کی صالحا تو سنگ بود دل خراش صالحا تو سنگ بود دل خراش آزمورا یک زمان خاک باش در بحارا که شود سرسبز سنگ در بحارا که شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ سینچ دے پھر خون دل سے سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں گل پلالو پ گوہر کلسوک پیری گل پلالو پ گوہر کلسوک پیری بیلما چتا خندا کڑما جڑا کڑا دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل اتنا تو بتا دیجئے میں کس کا ہوں دیوانہ
तो बता दीजिए, एक बार चले आओ, टूटे हुए दिल में भी एक बार चले आओ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टूटे हुए दिल में भी लिल्लाह बसा दीजिए, उजड़ा हुआ काशाना लिल्लाह बसा दीजिए, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, जौहर को जरा देखो, जुबां पे दिल का है गुल, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं या आजकल बुत आस्तीनों में, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों में, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्तचीनों में। یو سړی رانه تاسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای، دا شادي ملدا خو حدیث کې راغلی، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د څه خیالو په دنیا کې، نو کته داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوبه وي چې هاذا محمد رسول الله، ٹھیک شو، نو ما ته وی چې تبه ورته سوي، نو ملزب ورته وای ما د ملائکو ته چې بو می زئی دل برلا، بو می زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو می زئی دل برلا، بو می زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو می زئی دل برلا. اوس چې په قبر کې مړی خخ کی خپل پردي ټول لاړ شي کنه، ٹھیک شي، خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، نشتا بیلتا میں بل حکیما، نشتا بیلتا میں بل حکیما. بیا نم دے بجلی گر زما شوے خاورے پہ سر زما، نم دے بجلی گر زما شوے خاورے پہ سر زما، کلبا نظر کړي په یتیما، کلبا نظر کړي په یتیما، وای ته په بستر د بیغمه کوي خوبونه، ته په بستر د بیغمه کوي خوبونه، زما په مخ کې او خلارې جوړوینا، یو د هجران غمونه د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه،
دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هچا نه ډوبېږي کسوک نه کپ دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نکپ دنیا باندې غرض او الہی آبرو رکھنا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام اسلام او پسرونو کې د کفر بازارونه لګي دي چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وای که ظاهر میں د سړو دي زې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب يم رحمان بابا ته چاوي چې ته دي خلق تزیر ازینا هغه ورته ویل په خایس د ما د یار نه دی خبر سو په خایس د ما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې بند دی دغه درسو چې زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیف تھی زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیف تھی میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ فسانہ کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئے کس کا فرق و توبہ ټوټنے کا ہوش تھا ما ته وی جواب چې ما ورته وی چې په نظر کې د فرق نوی رحمانا کلی مختب کتو کې ګناه نشتا خطا کا د فرحات غند همت ځان کې پیدا ک تا کا د فرحات غند همت ځان کې پیدا ک نو علی بشیری نستا په ننګ شیرا روانا پروسا کال ہوم سیکرٹری راته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاویږي نو زړه کې دغه غوندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی ما سره څه کار دی ول پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایریکټران دي
مال راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا مال راویلګه خو ترجمان ور سره راولېګه ځا انګریزي نه پوهېږم نو ماته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای مال بس راویلګه 10 بجې د ورځې راولېګه دا زما عمر ګيري سپینه ټوپای په سر وی دا زما غوندې جامې اغوستې وی کیناست مال دا ولی تاسو امریکن یې ویلاوجی مال دا ګيري دا ټوپای دا سپینه جامې د طالبانو غوندې ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګيري سړې پریدینا نو د یاریم دا ګیره الته پرېخه ده امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کاله مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرېخه سری سرچ کوي ولدا ګورو چې دا سړې په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې ده عموم په امریکا کې اوریدلیو چې دا بجلیګر مولانا چې ده دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لګوای او ستا سو تاوې مال سم اوریدلی وای مونږ دا اوریدلی دي چې دلی نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې ده نو بیا به مسلمانان شي کنه ول شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره کړه ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وای خو ته لګ مونږه پوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د با کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگ مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره پر رحمان بابا چې په کوم اورس فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم یو 10 بجې په سایکل زوما یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادتم اختر روز به مونږه رحمان بابا کې تیرول دې سره مې چې خبرو کانو ما ته وای چې بیا څه چلو شو ما کنده کنستی و د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کنده ته کوشم او د لحد سایډ می په جبل والو چې اومه والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسوره چې ګورم وسدنه نه مړې پروت دی نو ماته هغه مستری आवाज وکړي چې اوته بیا تباوی کې کیته پاسرا شدا سده وکړه ملتوبي تلیا تمرا کوشه چې هغه مرا ټوپ کو سورې هم دومره کولاو ا طالب ما سره تله سید نامه وخت دی وبخي هغه مرا ټوپ کو سورې هم چې کولاو کو د وختو یو ګوچې په دې دې پرتا دا یو په دې دې پرتا په دې چهره بهترین مسکراهټ دی ما دې مستری ته وې چې په انکو کې مې ورته ویلې چې तू मेरे हाथ पे पैर नु पकड़ ते मैं अंदर हाथ करना अगर मनु पकड़े तो तू मनु छिकले मैं जला स्वर नबासमा कजदी मुड़ी उनी मन रामे कागा यारे दमाओ दाغه زما د الله صحبونی و مالا سورنه نهستو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه په دې سینا د شوي کړي خامتا کفانه دي دا چې پروت ته لکه اوستي نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وي چې مونږ یو ټیپ راوړې دي یو 2 قصیدې مونږ ته ټیپ کا په خوشاوازه کې مونږ دا اورېدلې دي چې په سپیچ کې ستا आवाज ډېر خسته دی نو ته یو څو قصیدې مونږ ته وای ما ونیسم چې لاړ 2.5 غنټې ناست میاش پسې د امریکای نه بیا هم سټی ته ټلیفون وای چې دغه کیسټ مونږه صدر کلیکټن تم واورولو او هغه ویلي چې کله امریکای ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کو جاز ورولېګو ما هم سټی ته ویلي چې زما بل څوک امریکای ته لاړ شم د خنزیر نه را باندې بد لګي
تو اوس چې د ما امریکې ته لېږي ورته چې هغه ناجوړه دی طبیعت یې ټیک نه دی خدای ته وګوره چې اخلاص مې ویل بیا به ټلیفون کوي ما اخلاص مې کته زه نه ځم امریکو ته زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکې په 12 کال ریسرچ کړی دی نن تاسو شنغریان وایي منګه پښتانه دا منګه پښتنو چې دی رحمان بابا ډمانو له په میراث کې ورکړي بیا به درد داسې پیدا کېړ کې چې کزما مینا پتا دا خطا نه ده بیلتا کا پبل چا دا روان ده بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري آئینه نا صفا د صفا نه ده کته سلزل زمان سارا جفا کړي کته سلزل زمان سارا جفا کړي ستا جفا واړه وفا د جفا نه ده هغه تیر شو چې مینا پغلا اغلا کړه هغه تیر شو چې مینا پغلا اغلا کړه اوس پدرس جهان رسوا د پغلا نه ده معشوقه کپ بهاد سرمندشي معشوقه کپ بهاد سرمندشي ما رحمان وتوړیا د بهال ده کزما مینا پتا دا خطا نه ده بیلتا کپ بل چا دا روان ده دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي چال ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب غ اسلام دی وای ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري عقوبت بد یو خند سینې وزي په دې ټکی پوه شوي ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري کچا تل د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړي تو نالت هم پداسې منصفه شا چې د حق ته باطل ورته گذر کړي بدخواهاو تسوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دے که باور کړي که په قدر په قیمت برل اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه بیچاره عاجز ور بشي تور تملا کرستم غوندې د دهر پهلوانه کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور په اس د عمر تیز روانه د اجل پنکارو بد تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړ چې خلی وی په سنا درب ګویانه داد خام اندېخنه د کم دلیلا چې ازغی کری پتا ما د ریحان قافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان
چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندي توبه محکم سوګندو نکړي حلال حلال غنا حرامونه پرهیز کا مدام لقد اوخ پشان په دواړو جام نش خوندو نکړي تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې پاغه ورس کې به پدې جب چلند نکړې حافظ نور پوسنو یارانو منازیگا پخل غلیم تا چې خوګه پیاله د قند نکړې وای تر بد ورځې پوری به جفا کړې تر بد ورځې پوری به جفا کړې کب مخد وفا هم چر پیدا کړې تر بد ورځې پوری به جفا کړې کب مخد وفا هم چر پیدا کړې معشوقې کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې ماستا خوې دی وهر چا وتستایلې ماستا خوې دی وهر چا وتستایلې اسنه چې می پدرس جهان رسوا کړې هر بیگا وای سباله بخل درکم دا بیگا په رحمان کله سبا کې خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا درن لیگ دی خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا درن لیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا دی خدای شاه په ګورستان کې سترګې بنا کړه پلا رسمزا غم استشاکړه ترنا پسنګ هرستی ډیر دی ستنه کم کړه چشمان درون کا پخپل گریوان کې مرګ دې په سر دی میرا فقیرا شته بوخری پزړه توګیرا اخر بلار شي د دې جایګیرا غشنی ولې درته کمال کې توتیان فنا شو لاړ لرمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې وای د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یې تماشا د سبا نه ده ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي نہ وہ غزنوی میں مزار رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو
जान है वो जहान की, जान न हो तो जहान न हो। निशाने बमे पलासो बंद प बंद जौलनोवी। देर खन कई दात करे कसम पखवे, कई दात करे कसम पखवे। देर